الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر صدق الله العظيم. عزتمندو الله پاک د کافرانو خاص کر د یهودو نصاراو دشمنی الله مونږ ته په قرآن پاک کې په ځای ځای کې ذکر کړی چې مسلمانانو تاسو خپل دشمنان وپېژنئ. الله په سورة آل عمران کې فرمایي قد بدت البغضاء من افواههم، یقینا د دوی کینې د دوی د خولو نه ښکاره شوي چې دوی په خولې باندې څومره د اسلام او د مسلمانانو د دشمنۍ خبرې کړي دي. وما تخفي صدورهم اکبر، هغه چې د دوی په زړه کې کوم دشمنیانې دي کینې دي د مسلمانانو سره، هغه خو ډېرې لویې دي. عزتمندو موږ تاسو که په دې زمانه کې په دې عصر کې په دې حالات باندې نظر واچو، کافرانو په ټوله نړۍ کې خاص کر په افغانستان کې اسلام او د مسلمانانو پسې ډېر راغستی. اول پالیسی د کافرانو دا وه، یو خو کافران عملا دلته راغلل، جنګونه چاپې او د مسلمان او د مجاهد وجل، د عالم وجل، بندي کول، یو خو هغه سلسله وه. د هغې نه وروستو چې کله کافرانو ته الله شکست ورکړ، نو دوی دا پلان په طرحه باندې په عمل باندې واچولو چې څومره مسلمانانو تنظیمونه وو چې دوی یو بل سره وجنګوي. یو ځای کې به د اهل سنت والجماعت عالم به شهید ک، بل ځای کې به د تصوف والا د تزکیه نفس والا او عالم به شهید ک، بل ځای کې به د اهل حدیثو یو عالم شهید ک، په بل ځای کې به د اشاعت والا یو عالم شهید ک، چې دا مسلمانان نورم دیو بل سره نفرت او کینه د دوی زیاته شي چې موږ ته نه هیر شو. اسې نه چې دا خلک خو سره اسې یو دي، دوی کې څه فرق نشته، ټول یو مسلمانان دي، یو خلک چې دوی خپل مابین کې دومره تضاد پیدا کړي چې موږ ته نه هیر شو. نو هغه پالیسي د دوی وه. د هغې نه وروستو دوی بیا نور څومره پلانونه د اسلام او د مسلمانانو په خلاف په کار اچولی دي او شپه ورځ لګیا دي د اسلام خلاف کې تبلیغات کوي، د اسلام په خلاف باندې او د مسلمان په خلاف باندې تبلیغات کې دوی لګیا دي. او بیا د مشرانو دوی هدف کول ټوله دنیا کې په اسماعیل هنیه په ایران کې تارګت کو شهید ک، دارنګ یحیی سنوار شهید ک، او دارنګ په افغانستان کې مخکې اختر محمد منصور صاحب شهید ک. اوس یو لوی عالم او یو لوی سړی هغه شهید ک، خلیل الرحمن حقانی صاحب. دوی په مسلمان کې د سر سړی نه پریدي، همیشه د پاره په مسلمانانو کې هغه خلک، هغه علما او دانشمندان چې هغوی امت سره راټولوي، د دوی پسې دوی راغستی او خاص کر د سر سړی دوی په مسلمان کې نه پریدي او ختموي. په سوریه کې دوی بمباري دې دپاره شروع کړی دی، اسرائیل په خپله یا د نتنیاهو دا ویلي دي چې زه دا بمباري کوم، وسلې ختموم د مسلمانانو چې چېرته جهادیانو لاس ته وسلې ورنشي. عزتمندو دغه کافران د موسسو د لارې نه د مسلمانانو په ملکونو کې ننوتي، تا سره کومک کوم، دې سره کومک کوم، دا موسسه ده، هغه موسسه ده. دغه موسسې چې څومره د اسلام او د مسلمانانو دپاره څومره په خطر کې دي، داسې یو شی هم نه دی. موږ خو پرې خوشحالېږو چې دا کومک کوي، سړک جوړوي، د اوبو کویې راته وباسي، خو دوی په حقیقت کې د اسلام او د مسلمانانو د دشمنۍ دپاره دوی راغلي دي او همدا کوي. دا خلک چې دا مشران خلک وژني، دا چې دا علما وژني، د دوی تر شا د موسسو لاسونه دي. دغه موسسې نه غواړي چې مسلمانانو ملکونو کې امن راشي، د امن فضا راشي، اسلام حاکم شي، دین حاکم شي. دوی د دین پسې راغستې دي او د دین د ختمولو پسې دوی بډې وهلي دي. اگر د دوی دا پلان به الله انشاءالله ناکامه کوي، خو د مسلمان دپاره دا پکار دی چې راویښ شي. موږ او تاسو دا کافران پرېږدي نه، دا په دې بهانه چې موږ ته راځي. بیدل یو شاعر دی، هغه یو شی ویلی، وی تواضعهای دشمن مکر سیادی بود بیدل که خمخم رفتن سیاد بحر قتل مرغان است. وی دا دشمن چې تواضع کوي، عاجزي کوي، وی غوړي در کوم او دا شی در کوم، هغه در کوم، سرک درته جوړوم، مکر سیادی بود بیدل. دا د سیاد او د ښکار مکر ده چې هغه خم ځي. نو دا په حقیقت کې د ښکار ته عاجزي نه کوي، دا د ښکار د ختمولو دپاره د ځان عاجزه کړی او ځان ټیټ کوي. دغه موسسې
دا راغلي دي لپاره دي چې مسلمان ختم کی د مسلمانانو کې اهل نظر اهل فکر خلق علما او د سر خلق ختم کی او دا پر دینه دا د پلان دی نو مسلمانانو او د مسلمانانو ملکونه چې د خپل ملکونو نه دا مؤسسه ختم نکي دا ونه شړي همدغه سرنوي سره به مخ وی لکه کم سره چې مخ شوي دي او همدغه دوی کې به خيار خلق دانشمندان خلق سیاست پوه خلق د سر خلق او علما د امت مصلحین او د امت خیرخواهان دا خلق به دوی لمنځه وړي نو خدای ده چې دغه مؤسسه د اسلامي ملکونو ختم کړي شي او دغه کفار او د يهود نصارا سره د جهاد اعلان وکړي